بسم الله الرحمن الرحیم. د مشاعرې باقاعده آغاز کوو، باقاعده ابتدا کوو. خوشحال بابا وایي چې په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي، په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي، ورته ګوره چې بارداره ونه سکه. ډېر ګران ملګري پلکناز ارماني ته خواست کوم چې هغه خپل کلام را سره شریک کړي. پلکناز ارماني صاحب. ډېره مننه هلال صاحب. صدر صاحب یو څو شعرونه یې سندرې دي. تا راوړې تا ګل کړی ستا رومال ساتم، ساتم ستا د لاس نښې د ځان سره سنبال ساتم. او پښتنه یم په خوله غږ کولی نشم، پښتنه یم په خوله غږ کولی نشم، ستا د مینې د حیا نه په سر شال ساتم، ستا د لاس نښې د ځان سره سنبال ساتم. او تا به وي چې ګوله داسې او ګوله داسې، چې ګوله داسې او ګوله داسې، په چمن کې د ګلونو ځکه خیال ساتم، ستا د لاس نښې د ځان سره سنبال ساتم. او ته د بل کور ته واده شوې قصه ختم، ته د بل کور ته واده شوې قصه ختم، په یادونو به دې ځان زما لامال ساتم، ستا د لاس نښې د ځان سره سنبال ساتم. او آخري شعر دی چې تا خو یاره په لکناز زه ارماني کړم، تا خو یاره په لکناز زه ارماني کړم، ستا ارمان به زه د خپل ارمان په ټال ساتم، ستا د لاس نښې د ځان سره سنبال ساتم. مننه.